ولسمشر محمد اشرف غني د محقق کور ته د غمشریکۍ پر موخه ورغلی و. دا چې ولسمشر محمد اشرف غني څه ویلي دي ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر محمد اشرف غني د ښاري نړیوالې مجمع لسمه ناسته کې له ګډون وروسته نن کابل ته د راستنېدو سره سم د حاجي محمد محقق کور ته ورغلی و او له هغه سره یې غمشریکي او همدردي کړې ده. ارګ په یوې خبرپاڼه کې ویلي دي چې ولسمشر د ښاري نړیوالې مجمع لسمه ناسته کې له ګډون وروسته چې د متحده عربي اماراتو پلازمینه ابوظبي کې جوړه شوې وه نن ماسپښین بیرته هیواد ته راستون شوی دی. خبرپاڼه لیکي ولسمشر غني د حامد کرزي بین المللي هوایي ډګر ته له رسېدو وروسته د حاجي محمد محقق زوی محمد باقر د مړینې په خاطر د غمشریکۍ لپاره د نوموړي کور ته تللی و. ولسمشر غني په داسې حال کې چې د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب او د جمهوري ریاست ستر سلاکار ډاکټر فضل محمود فضلي هم ملتیا کوله. استاد حاجي محمد محقق ته د غمشریکۍ پر موخه تللی و. محمد محقق د ولسمشر غني د ورتګ او د محمد باقر محقق کورنۍ او دوستانو سره د هغه د غمشریکۍ او همدردۍ مننه کړې ده. د محمد محقق زوی باقر محقق وړمه ورځ د خپل ورور حسین محقق له لوري د سهار له لمانځه وروسته د خوب پر مهال په ډزو سره ووژل شو او تر څنګ یې ساتونکي هم ټپیان شوي دي. محمد محقق د دې پیښې په اړه ویلي و چې زوی حسین محقق رواني تکلیف درلود چې له همدې امله یې خپل ورور باقر محقق په ډزو سره وژلی دی. د محقق د زوی باقر محقق له وژل کېدا وروسته ولسمشر غني په لومړي ورځ هم د ټلیفون او یوې خبرپاڼې له لارې د نوموړي سره خپله خواشیني ښودلې وه. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو خوښه شوي نو در سره لایک یې کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ.